کونړ کې دا دریم ځل شو چې د ازادي بولۍ له لارې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د کونړ قیمتي ډبرې پلورل کیږي. د کونړ کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي د سوداګرو غوښتنې یې له مرکزي حکومت سره شریکې کړي او تمه شته چې په نږدې راتلونکي کې ورته لا ډېرې اسانتیاوې نورې برابرې شي. د تاجرانو یوه غټه غوښتنه دا ده عمده چې د موږ مالونو لپاره خارج ته د وړلو او د باندې له افغانستانه بازاریابي وسي او دې ته باید بازار جوړ سي او د انتقال لپاره باید داسې یو پروسه برابره سي چې دلته یو تاجر سودا کوي او هغه په ډاډ او اطمینان سودا وکړي ځکه چې ما د دغه سودا لپاره د باندې بازار څه ده او دا زه خرڅوی سم. دا غوښتنه د دوی اوریدل شوې ده او د وزارت رهبری رسیدلې ده. د وزارت رهبری بیا د ریاست الوزرا سره شریک کړي ده. الته په کابینه کې فیصله ور باندې شوې ده او ویل شوی دي چې څومره زر کېږي چې د خلکو مالونو لپاره د باندې وړلو لپاره یو صحیح طریقه برابره شي. په همدې حال کې یو شمېر سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د قیمتي ډبرو د کانونو د کیندنې لپاره دې ورسره د اړینو وسایلو په چمتو کولو او بهر ته په صادراتو کې همکاري وکړي. زمونږ اساسي مشکل د بار سره زمونږ دغه دی مشکل دی چې بار ته زمونږ لاسرسي نه کېږي. بهر ته تګ دپاره موږ ته مشکلات دي. له حکومته دا غواړو بس زمونږ لاسرسی بار ته وشي تر څو بار زمونږ د بازار موندنه وشي او زمونږ دغه ذخایر په ډېر ښه قیمت باندې لاړ شي. زمونږ تقریبا د دې مالونه چې دي نیم په نیمه قیمتونه کم شوي دي. د هغې یوازینۍ وجه دا ده چې موږ بار ته لاسرسی نه لرو. سوداګانې څونه خرڅ شوي داخل د افغانستان کې کونړ یا په مشرقي زون کومه عمومي اتحادیې دغه دفتر چې دی هلته مطلب دا پراته دي. نو دا اوله غټه ستونزه دا ده چې تر څو پورې د آزادې لارې نه دا خارج ته لاړ نشي او دا خرڅ نشي نو مطلب دا سوداګر دلته په مشکل کې دي. د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې هم د یوې ازادي بولۍ له لارې د 1.3 میلیونه افغانیو په ارزښت د کونړ قیمتي کاڼي پلورل شوي وو.